قصه اصحاب الفيل وای یعنی د فیلانو والا قصه. ولې فیلان ځکه دوی ځان سره ډیر خطرناک غټ فیلان هم راوستي. د دې کعبې مالک به خپل باندې د دې کعبې نه دفاع تاسو د کعبې غم نشته د خپل خپل وخانو غم راخسته. نن نو وروسته به تاسو کعبې ته نه ځئ د حج لپاره، بلکې چیرته به راځئ؟ تاسې به راځئ دغې کلیسې ته او دلته به تاسو حج کوئ. په دا کعبه تر هغه وخته پورې نه کېږي تر څو چې دا کعبه مکمله له منځه وړي. نو یو څه ځوانان راغونډ شول او لاړل هلته. نو د شپې له طرفه په شپه کې هلته په دې کلیسه کې اودس ماته یې وکړه، غټه اودس ماته یې وکړه. صحیح شوه؟ په مخکینی ویډیو کې ما تاسو ته ویلي چې یو ظالم پاچا شاوخوا 100,000 نصرانیان وژلي وو، په کندو کې خطا کړي وو، په اور کې سوځلي وو. دا د دې وجې نه چې هغوی ایمان راوړی وو په الله جل جلاله باندې. لیکن په هغه کې یو نفر چې دوس ذو ثعلبان نومېده، ما تاسو ته ویلي وو چې هغه ترې تښتېدلی، په تېښته بریالی شوی وو او تللی وو یو ځای ته. د شام پاچا ته یې ځان ورساوه. د شام پاچا ته یې ځان ورساوه، نو هغه ته یې دا واقعه بیان کړه چې دا ظالم خو موږ سره دومره لوی ظلم او بې انصافي وکړه او زموږ دومره لوی تعداد کې خپل ووژل. بالاخره هغه هم په غوسه شو، یو خط یې ولېږه نجاشي ته، ځکه هغه نږدې و یمن ته. نجاشي ته یې خط ولېږه او ورته ویې ویل چې ته ورشه او دا ځای ترې نه ونیسه او د دې پاچاهي ختمه کړه. دوه نفره وټاکل، یو ته یې ویلې اریاد او بل ته یې ویلې ابرهه. دا دوه نفره امیران وټاکل او د جنګ لپاره یې ولېږل چېرته؟ یمن ته. یمن ته یې ولېږل، نو یمن یې مکمل ورباندې ونیاو او د هغه نفر چې کوم ظالم و، دا 100,000 نصرانیان شاوخوا وژلي وو، دا یې ټول یې څنګه کړل؟ د پاچاهي ورته ختمه کړه او دا مکمل یمن یې ترې نه ونیاو. د دوی پاچاهي په دې باندې راغله. وخت تېرېده، نو دغه دوه کوم امیران چې نجاشي رالېږلي وو د دې یمن د نیولو په خاطرمندي، د دوی دواړو ترمنځ هم اختلاف پیدا شو. یو ویل زه پاچا یم او بل ویل نه زه پاچا یم. بالاخره د دوی په منځ کې خبره په دې باندې وشوه چې داسې به وکړو، ته هم خپل یو لښکر تیار کړه او زه به هم خپل یو لښکر تیار کړم، موږ به دواړه په خپل منځ کې وجنګېږو، هر څوک چې غالب شو نو بس پاچاهي به د همغوی. بیا بالاخره دوی مشوره وکړه، سوچ یې وکړ، نو یو ښې نتیجې ته ورسېدل. ویې ویل چې دې ته ضرورت نشته چې موږ لښکر یو د بل په مقابل کې تیاري کړو، داسې به وکړو خلک به راغونډ کړو، ما او تا شخصا لکه اریاد او دغه ابرهه، دوی ویلې ما او تا شخصا به راوځو میدان ته او یو بل سره به جنګ وکړو. هر څوک چې قوي شو او راولګېده دا بل یې ووژه، نو بس